مدرسې ته بنتله دغه پر ریکارډ موجود دي بیانونه راغلي دي شیخ غلام حضرت سے بیان کوي محمد ګل وهاج دغه قدمونو کې ناز دی خپو کې ناز دی دغه متعلق ستاسو فتوا ده دغه رنګ چې توی تستاد عظمت فقها کانفرنس کې شیخ برهانی تقریر کړی دی شیخ برهانی به هر کال د شیخ غلام حضرت مدرسې ته راتله ختم بخاری کې به تقریر کولو او تایید به کولو دغه متعلق ستاسو فتوا ده ندیمه توی چې تا عبدالسمیع غزنوي راغوسته عبدالسمیع غزنوي د شیخ غلام حضرت د مدرسې مدرس دی او د شیخ غلام حضرت په هر جلسه کې هغه تقریرونه کړي دي تا چې کله د درپولیدین په باره کې مناظره کول او نور مناظرې به کولې د شیخ الحدیث رحم الله حقانی صاحب نه به مشورې غوستې او هغه نه به زده کړه کوله هغه شیخ رحم الله حقانی دامت برکاتهم الله د صحت کامله ورته ورکي د هغه متعلق تاسو فتوا ده شیخ غلام حضرت جلسو ته نتله داغه تایید نه دی کړي دغه رنګ تا په خپل جلسه کې حکیم مظهری راغوسته لک شرم پکار دی هغه حکیم مظهری سید ایاز علی شاه باچا صاحب ته فون وک ستاد مناظرې نه پس هغه ته مبارکباد ورک لګ سړی دغه سوچ کوي یو سړی کې څومره خپل نقصانات دي خپل نقصانات درنه ایر شو او د بل نقصان زه قطعا د جمعیت علماء اسلام مخالف نه یم زه قطعا د یو مذهبي جماعت مخالف نه یم زه د اتحاد بین المسلمین قائل یم زه د اتحاد امت قائل یم زه د فروعي اختلافاتو باندې د جګړو قائل نه یم ها او کستا خوخه یو ستا مرضی او ته په دې خبرو ما سره مناظره کول غواړي زما طرف نه شیخ الحدیث محمد ادریس دامت برکاتهم ثالث زیر اولم میدان ته ولګو بیا به پته لګي او ان شاء الله بیا به زتا ته اوخه مدا خو ما ته صرف نمونه او مثالونه خودل زبتا ته ان شاء الله ستا آینه مخه تکم ستا کردار به مخه تکم ستا غ طریقې کار به مخه تکم او ستا دا چې څومره ملګری دي کنه او دا تا چې سس کړی دي ان شاء الله دا به اکابر ته مخ کې کېږدم بیا به پته لګي چې څوک اهل حق دي څوک اهل باطل دي چا سره حق شته چا سره حق نشته دی خبرې کول آسان دي په میک باندې یا په واتس اپ باندې چا پس خبرې کول آسان دي مخامخ کې ناستل ګران دي ان شاء الله پته به ولګي چې کله مخامخ کینو وماله